بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: بلغني أنه قيل للقمان الحكيم: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل. قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني والوفاء بالوعد. رواه في الموطأ. وویلې شول لقمان حکیم ته. لقمان چې دا په خوا زمانو کې تیر شوی د نبی علیہ السلام نه ډېر پخوا. نو یو قول دا دی چې دی نبی دی، بل قول دا دی چې دی ولی الله دی. نو په نبوت کې خو اختلاف دی، خو په ولایت کې اتفاق دی. یو لوی صالح انسان تیر شوی، ځکه خو لقب یې چې دی په ټولو امتونو کې د ده څه دی؟ حکیم. وویلی شول لقمان حکیم صاحب ته، پوه په شریعت کې، پوه په دین کې. ما بلغ بک ما نرى، کوم صفتونو رسولی یې ته هغې مرتبې ته چې موږ یې ګورو، هغه فضیلت ته چې موږ یې ګورو. دا موږ چې په تا کې کومه مرتبې او فضیلت او درجې او ډېر لوړ صفات وو، دغې مرتبې ته څه شی رسولی؟ قال، وویل لقمان حکیم صاحب: صدق الحدیث، یو چې دی یو رښتینوالی د خبرو دی، یعنی دروغ نه وایم چې خبره کوم نو رښتیا خبره کوم. یو. دویم، واداء الامانت، ادا کول د امانت، چې چا سره مال په مضاربت یا په قرض یا په دین یا اشر سره د ساتلو دپاره یې، یا چا سره خبره او راز شریک کړی، نو دا امانت ادا کوم، په امانت کې خیانت نه کوم. سبحان الله. دریم، وترکی ما لا یعنیني، زه پرېږدم هغه کارونه چې هغه په اراده او په قصد کې نه اچوي ماله. کم کارونه داسې چې هغه زما شرعي لحاظ سره مراد نه وي، مقصد مې نه وي، او کم کارونه چې هغه د حلال نفقې د کاروبار کې زما مقصد نه وي، او کم کارونه چې زما مقصود نه وي نو هغه نه کوم. یعنی بې فایدې و چټي خبرې او بې فایدې و چټي کارونه دا نه کوم. درې. څلورم، والوفاء بالوعد، چې چا سره وعده وکړم د خبرې د کار، نو هغې باندې بې وفا کوم، پورواری کوم. دغه څلور صفتونه، سبحان الله، چې رښتیا خبرې کول، امانت ادا کول، او پرېښودل د هغې کارو چې هغه بې فایدې و چټي وي، او وفا کول په وعدې. دا هغه کارونه دي چې لقمان حکیم صاحب ولایت ته رسولی، حکمت ته رسولی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.